علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، دغه ماشوم چې یو څه وخت په میډیا کې ډیر مشهور شوی دی، خصوصا د کلکولیټر په نوم باندې مشهور شوی دی، چې د ده نه ډیرې سختې پوښتنې کیږي او دی د هغې پوښتنې جواب ورکوي. په حساب په برخه کې چې هر قسم پوښتنه ورنه وشي نو دی جواب ورکوي. خو لیکن دغه ویډیو کې دی درېدلی دی. تاسو ویډیو وګورئ، بیا درته یو څه خبرې کوم. 55 خدای داسې په یوه که نه چې یو سل یولس وارې 55 داسې به ورته وایي. ښه زه وایم هغه سوال ته ورته تکرار کړه ځکه چې ستا په ژبه باندې پوه شي. بالکل یو سل یولس وارې 55 څو کېږي؟ یو سل یولس وارې 55 شپږ زره او پنځه پنځوس. لږ هڅه وکړه، نږدې شوی یې. شپږ زره او شپږ سوه او پنځه پنځوس. نه، لږ نور هم هڅه وکړه. شپږ زره او نه، دقیق یې ووایه. شپږ زره او شپږ سوه او پنځه. نه هغومره نه دي، 600 کې نه دي. شپږ زره صحیح دی. 600 دی صحیح. ماته مه وایه، زه درته وایم. ښه، یو سل یولس وارې 55 شپږ زره او پنځه سوه او پنځه پنځوس. نه، لږ نور هم جګ شه. شپږ زره او پنځه سوه او پنځه پنځوس. نه، 6115. تاسو ولیدو چې دغه ماشوم په دغه پوښتنه کې بند راغلی دی، خو لیکن د دغه پوښتنه په اړه باندې یو خبرې ته که د موږ او تاسو فکر وي، افغانان داسې یو حیثیت، داسې یو فکر لري، یو عادت د دوی داسې جوړ شوی دی چې چیرته یو پرمختګ څوک وکړي، یو لاسته راوړنه څوک ولري، نو دوی هڅه کوي چې هغه پرمختګ د دوی هغه په یو نه یو طریقه باندې خنثی کړي، په یو نه یو طریقه باندې د ده هغه مورال، د ده هغه همت ورمات کړي. دغه ماشوم چې د افغانستان اسلامي امارت خصوصا خلیفه صاحب مبارک او د نورو مشرانو د طرفه ډېر وستایلی شو، دته یو مورال ورکړی شو، دته یو همت ورکړی شو چې دی په آینده کې کولی شو چې یو لوی پرمختګ په علم کې وکړي. نو دغه یو ځوان، دغه یو خبریال هغه راجګېږي، د ده هغه مورال کمزوری کوي، د ده همت ورنه اخلي، د ده نه داسې یو سخته پوښتنه کوي چې اخر دی مجبورېږي چې هغه پوښتنه کې ودرېږي. نو موږ او تاسو که فکر وکړو څه ضرورت دی داسې یو سختې پوښتنې ته؟ بل دغه ماشوم دا خو نه کوم نعوذ بالله نه پیغمبر دی، نه د خدای د طرفه دته وحي کېږي چې دی به خامخا دقیق هر حساب کوي. دومره حساب که فطرتا موږ او تاسو یو څوک فکر وکړو، په خپل عقل کې دا فکر وکړو چې آیا دا امکان لري چې یو څوک د دومره هم تېز شي چې دی د دومره سخت حسابونه هم حل کړي؟ دا خو د انسان عقل نه اخلي چې دی د دومره سخت تېز شي. اما د موږ او تاسو د فکر، د موږ او تاسو د سویې، خصوصا د دغه ماشوم د عقل او د ده د عمر په سویه د ډېر پرمختګ کړی دی، د ډېر څه زده کړي دي، ډېر یو لویه لاسته راوړنه یې کړي. باید دی داسې استایلی شوی وی لکه د امارت مشرانو چې وستایو، د ده نه که یو عادي پوښتنې، اسانه پوښتنې شوي وی صحیح ده، کنې دغسې یو سختې پوښتنې ته څه ضرورت دی؟ د موږ ماشومانو ته، ځوانانو ته موږ باید یو مورال ورکو، هغوی ته یو همت ورکو، هغوی ته ووایو چې تاسو هر څه کولی شئ. انسان کې یو قوه موجوده ده، انسان کې داسې قوې موجودې دي چې انسان د هغې نه خبره دی، انسان په هغې باندې نه پوهېږي. که انسان هغې ته متوجه کړی شي، هغه ته همت ورکړی شي، انسان دومره څه کولی شي چې هغه په اړه باندې موږ او تاسو فکر هم نشو کولی. انسان چې څومره لوی همت، لوی مقصد د ځان لپاره وټاکي، هغې ته الله جل جلاله رسوي. اما که موږ هڅه کوو چې د یو چا لوی همت، د یو چا پرمختګ هغه ورکمزیری کړو، هغه داسې ضعیف کړو، نو د موږ هغه کسان چې هغه یو څه زده کړي وي، هغه هم د ده په ذهن کې درته ناچیز ښکاري، هغه دی د هغه خپل مقصد نه تېرېږي، هغه خپله کړنه او لاسته راوړنه درته کمزیري ښکاري. بلکې باید موږ دوی ته همت ورکړو. علما کرام لیکي وایي ذوالقرنین
چې کله ماشوم و نو هغه وخت کې یو د مصانع او د تاریخي آثارو لکه نن سبا موزیم د بادشاه داسې یو د تاریخي آثارو ځای و نو په هغه کې تاریخي آثار ایښي شوي وو. وایي ذوالقرنین خپلې مور په غېږ کې یو او هغه کوټې ته یې ننبسو په دې کوټه کې کېنوه ورته ووایي بچیه یو شي باندې لاس کېږده. وایي ذوالقرنین په دغه کوټه کې ګرځېدو وایي د بادشاه په تخت باندې لاس کېښه چې هغه لوی تخت و او پخواني بادشاهانو تخت و. مور یې ورته ووایي بچیه په بل شي باندې لاس کېږده څه شی غواړې بل شی وغواړه. وایي ده بیا په دې تخت باندې لاس کېښی 3 وارې د بادشاه په تخت باندې لاس کېښی. هغه د موزیم چې کوم ساتونکی و هغې ورته ووایي د دې همدا همت دی الله جل جلاله به دې ته رسوي. نو هغه همت د ده لوی و الله جل جلاله همغه ځای ته ورسوه. دغه قسم علما کرام لیکي یو کس ډېر لوی همتي انسان و ډېر لوی همت یې لرو خو لیکن دی په دې نه پوهېده چې همت څه شی وي. په حقیقت کې د همت لرو خو د همت په معنا باندې نه پوهېده په دې نه پوهېده چې د همت هغه اصلیت څه شی دی. نو ده د ځان سره فکر وکړو چې هر څوک دا همت یادوي دا همت څه شی دی زه به د دې پوښتنه کوم. نو ده همت وکړو چې د بادشاه نه به پوښتنه کوم. همت یې لرو خو لیکن په پوهېده نه. بادشاه ته ورغی د وخت نو هغه بادشاه ته یې ووایي بادشاه صاحب یو پوښتنه کومه. بادشاه ووایي مهرباني پوښتنه وکړه. وایي بادشاه صاحب همت څه معنا. بادشاه ورته ووایي د دې پوښتنې جواب به هلته درکوم چې کله دغه ونه د بیخ نه راته وکیښی. نو دغه سړی دغه ونې ته متوجه شو وایي ونه څه شی دی ونه خو د بیخ نه خیږي. د همت لرو خو لیکن د دې همت په معنا او په مقصد نه پوهېده. نو بادشاه ته روان شو دی دغه ونې ته ودرېده چې ونه به ولې نه خیږي ونه خو کیښی شمه. نو ونه د خپله د بیخ نه راچپا شو وغورځېده. وغورځېده نو بادشاه ته ورغی بادشاه صاحب ونه خو د بیخ نه وخته نو اوس هغه جواب راکړه. نو بادشاه صاحب ورته ووایي دغه د همت جواب و. دې ته همت ویلی کېږي چې ونه د بیخ نه وکیښي. یو انسان دومره لویه قوا لري اگر چې دا په بعضې خبرې تمثیلي یو مثال وي یو هسې خبره وي د دې په خاطر باندې جوړه شوې وي چې هغه د یوې خبرې وضاحت ورسره وشي. نو دغسې یو انسان لوی استعداد لوی قوت لري خو لیکن د موږ بعضې خلک هغوی ته د خدای هدایت وکړي چې هغه د یو چا استعداد کمزوری کوي. د موږ اکثره خلکو کې دغه خصلت وي چې هغه کور کې ماشوم چې هغه ډېر تکړه او فعال ماشوم وي هغه بس په عادي خبره باندې دومره په عادي خبره باندې ورته غوسه کېږو په عادي خبره باندې څپېړه په عادي خبره باندې وهل چې هغه ماشوم کوم همت لري هغه یې د لاسه ورکړو. بلکې ماشوم که یو عادي کار وکړي ته باید ورته هو څومره ښه کار دې وکړو څومره تکړه یې څومره ستر کار دې وکړو. آینده که یو ماشوم جرأتي کېږي هغه ستر کار کولی شي بل ستر کار کولی شي. اما که ته ورته وایې ته لرې وړوکی ته دا کور نه شي کړی ته په دا نه پوهېږې نو بیا هغه د ماشوم همت کمزوری کېږي بلکې به بیا بل وخت کې به ستر سړی به وي نو یو کار به نشي کړی نو هغه به د کار همت به نه لري هغه همت به د ده نه په ماشومتوب کې وخوستی شوی وي. نو ماشومانو ته موږ باید لوی همت ورکړو چېرته چې د یو چا خبره واورو نو سړی دا فکر وکړي چې دا کار چا کړی انسان نو زه هم یو انسان یم ولې زه نشم کولی. نو هر انسان د انسان کار کولی شي خو لیکن صرف چې موږ همت ولرو